ستړي مه شئ، ټکنیکل قرار یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه قرار سعیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوم. په نننۍ ویډیو کې به ستاسو ته وښایم چې څنګه موږ کولی شو په فیسبوک کې د کلاشینکوف د عکس په نوم آیډي جوړه کړو. یعنې که تاسو زیاته آیډیګانې کتلې وي د نوم په ځای کې د کلاشینکوف عکس وي، نو څنګه موږ کولی شو چې داسې آیډي جوړه کړو. ویډیو راسره تعقیب کړئ. په دې ویډیو کې به ستاسو ته وښایم چې څنګه یې جوړولی شو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو ته زه خواست کوم که تاسو ویډیو تر د اخره پورې وګورئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم د دې ویډیو څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو راشئ او دغه لایټ فیسبوک چې دی تاسو به دا فیسبوک راخلاص کړئ. کله چې تاسو لایټ فیسبوک راخلاص کړو لږه شیبه انتظار به وباسئ، وروسته به بیا تاسو داسې صفحه راوړئ. بیا به تاسو دغه سر کې درې کرښې چې دي دغه به راخلاصې کړئ. کله چې دا تاسو راخلاص کړئ تاسو به د هر څه د مخه راشئ او تاسو به د خپل موبایل ژبه چې دی د فیسبوک ژبه به چې دی اسپانول ته واړوئ. دغه لنګویج ته به راشئ. کله چې تاسو لنګویج باندې کلیک وکړئ نو تاسو به راشئ او دغه اسپانول چې دی دا به د سره دا ژبه به د خپل ژبه د فیسبوک ژبه به تاسو دغه ژبې ته واړوئ. کله چې تاسو دې ته واړوله موبایل به یو ځل ریفریش کړئ. کله چې تاسو ریفریش کړئ بیا به دغه درې کرښې راخلاصې کړئ. بیا به راشئ سیټینګ ته. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو بیا به راشئ او انفارمیشن دغه انفارمیشن پرسنل اول اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه اپشن راخلاص کړ نو تاسو ته به دا اپشنونه راشي. نو تاسو به د ایډیټر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو ایډیټر باندې کلیک وکړ نو دلته به تاسو ته ما دغه ډسکرپشن کې دا نوم درکړی وي، د کلاشینکوف نوم به تاسو ته ما درکړی وي. تاسو به د ډسکرپشن نه دغه نوم راواخلئ. که تاسو ته ډسکرپشن نه وي معلوم نو د ویډیو لاندې چې کوم لیکل دي د دغه لیکلو لاندې به تاسو په دغه لیکلو باندې به کلیک وکړئ. تاسو به لاندې لاړ شئ، تاسو به دغسې یو علامه راواوړي، دغه د کلاشینکوف نوم به تاسو ته راواوړي. نو تاسو به هغه نوم د هغې ځای نه کاپي کړئ او دلته به تاسو پیسټ کړئ په اول خانه کې او دا به په اوله خانه کې تاسو نیم کړئ او همدارنګه دویمه خانه کې به کار نه لرئ او دریمه خانه کې به پیسټ کړئ او د کوم ځای نه چې تاسو نیم کړی او هماغه ځای نه به نور کټ کړئ، دغومره به پاتې شي. نو بیا به تاسو راشئ او په ریواردز کامبیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به داسې یو علامه راواوړي. نو تاسو په دې کې دغه انتخاب کړئ ځکه چې دغه نوم ستاسو په دې ډول راشي. نو کله چې تاسو په دې ډول خپل نوم دغه کړو په دې ځای کې به تاسو د موبایل د خپل آی ډي پاسورډ ورکوئ. نو کله چې تاسو دلته خپل آی ډي پاسورډ ورکړئ، زه خپل آی ډي پاسورډ ورکوم، بیا به تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ نو دوستانو ستاسو د آی ډي نوم به په خپل سر چینج شي او دغه د کلاشینکوف علامه چې ده دې علامې ته به ستاسو د آی ډي نوم واوړي. نو زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.